نو ګرانو کتونکو په نن ویډیو کې به زه تاسو ته یو تازه او مهم خبر درکمه د هغه افغانانو لپاره کوم سره ACC کارت یا POR کارتونه دي، یعنی قانوني افغانانو په هکله باندې یو تازه خبر راغلی ده چې د پاکستان اوس دغه بل کال چې اوس شروع څه کنه جنوري میاشت د فبروري میاشتې اتم د کنه هم تاریخ باندې په پاکستان کې الیکشن کیږي. په پاکستان کې الیکشن کیږي، هغې نه وروسته به بیا یو نوی حکومت پاکستان ته راځي، مطلب نوی دولت به راځي، هغوی به بیا د افغانانو فیصله کوي. کوم افغانانو سره چې کارتونه دي ACC کارت POR کارت دغه به ورته مطلب د زیات چانس همدغه ده چې وخت به ورکړي، یا به 3 میاشتې وخت ورکړي یا به 6 میاشتې وخت ورکړي. ځکه تیرو کلونو کې هم تاسو وګورئ مطلب د افغانستان دغه کارتونو کې دوی وخت اچي. اوس موقتي حکومت ده کنه دوی دغه فیصله نسي اخیستلی. دوی دا فیصله په بل حکومت چې کله الیکشن وسي هغلته به یا نواز شریف حکومت راسي یا به زرداري حکومت راسي، هغوی به بیا فیصله کوي چې کوم افغانانو ته مطلب دوی کارتونه ورکړي که ورته مطلب پاکستان نه وباسي. خو ډېر کم چانس ده چې هغه قانوني افغانان کوم سره چې ACC کارتونه یا خاص کر POR کارټو والا هغوی مطلب له پاکستان نه وباسي. همیشه دوی وخت ورکړی ده، نو د دې فیصله به که خیر په فبروري میاشتې اتم نهم تاریخ باندې چې کوم الیکشن کیږي هغې نه وروسته به اخیستل کیږي. تر مارچ میاشته پورې به موږ او تاسو ته اندازه ولګیږي چې افغانان مطلب له پاکستان نه وباسي او که دوی ته وخت ورکول کیږي. و یو خبره دلته کومه چې دغلته د پاکستان حکومت مطلب د موقتي دولت چې کوم د داسې کوم قسمه خبره نه ده ورکړی چې افغانان چا سره چې کارډونه خپل کارونه پرېږدي یا پاکستان پرېږدي، هېڅ کوم قسمه خبره نه ده ورکړی. خو دوی په دې باندې مطلب ټینګار ښودلی ده چې غیر قانوني افغانان به پاکستان کې دوی نه پرېږدي.